د ملي دفاع وزارت له هوایي ځواک څخه 24 تنه مجاهدین د پیلوټۍ له نظري زده کړو څخه فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د هوایي ځواک 24 تنه مجاهدین د پیلوټۍ له نظري او مسلکي زده کړو څخه وروسته نن د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. مسؤلینو په خپله ویناو کې ځوانو مجاهدو پیلوټانو ته د مبارکۍ ترڅنګ زیاته کړه چې پیلوټي یو ځانګړی مسلک دی. دا یو فوق‌العاده استعداد دی چې الله جل جلاله یې بعضې کسانو ته ورکوي. موږ پر تاسو ویاړو او تاسو د دې هیواد د ساتنې لپاره روزل شوي یاست. په پوره میړانه له خپلو سرحداتو، اسلامي او ملي ارزښتونو څخه ساتنه او دفاع وکړئ. همداراز دغه مجاهدین به په راتلونکي د پیلوټۍ د عملي درسونو لپاره نورو زده کړو ته معرفي شي چې خپل عملي نمایشات او مانورونه هم په لوړ مورال او قوي عزم سره ترسره کړي، ترڅو زموږ د ټولنې د خدمات مصدر وګرځي. هیره دې نه وي چې په دې وروستیو کې دفاع وزارت د ځواکونو د لامسلکي توب په خاطر د پیلوټۍ ترڅنګ په نورو نظامي زده کړو کې هم روزنیز ورکشاپونه پر لار اچولي.